یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی ملائکو ته فرمایي چې تاسې لاړ شئ فقط همدومره پوښتنه په قبر کې زما د بنده نه وکړئ چې ما او زما پیغمبر پیژني، د هغه نه پرده مه پورته کوئ او د حساب کتاب پوښتنه ترېنه هم مه کوئ، فقط همدومره ورته ووایئ چې ما او زما پیغمبر پیژني. که هغه ووایي چې هو پیژنئ نو بیا یې پرېږدئ چې راځي د محشر په ورځ به ورسره زه په خپله حساب او کتاب وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هغه ورځ به الله تعالی په خپل بنده د رحمت څادر وغوړوي او د هغه نه به پوښتنه وکړي دا ګناه دې کړې وه، وایي به یا الله ساه ورانه شوې وه، دا غلطي هم ستا وه، یا الله ساه ورانه شوې وه، دا ګناه دې هم کړې وه، یا الله ساه ورانه شوې وه. الله تعالی به په هغه بیا او بیا اقرار کوي او کله چې هغه اقرار وکړي نو وبه یریږي چې اوس به څه کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی به وفرمایي په دنیا کې مې ستا په ګناهونو پردې غوړولې وي او نن مې هغه ټول درته در وبخل، د سلامتیا سره یې جنت ته بوځئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی رحم کوونکی ذات دی او د قیامت په ورځ به هم په خپلو بندگانو فضل او رحمت کوي. السلام علیکم.